کجکي د هلمند یو له هغه ولسوالیو څخه ده چې د اوبو یو لوی ډم لري او د هلمند ترڅنګ کندهار ولایت ته هم د دې اوبو د تولید څخه برېښنا ورکول کیږي چې شاوخوا 100,000 کورنۍ ترې ګټه اخلي. دا د کجکي ولسوالۍ د تختې پل دی چې شاوخوا 50 کاله وړاندې د یوې میاشتې لپاره جوړ سوی و، خو اوس یې ډېری برخې ړنګې سوي چې د لویو موټرانو د تګ لپاره مناسب نه دی. اوس په دې ولسوالۍ کې یو نوی پل جوړ او ګټې اخېستنې ته وسپارل سو. د هلمند والي وایي یاد پل 120 متره اوږدوالی او 15 متره بار لري چې د 300,000 امریکایي ډالرو په لګښت په پاخه او اساسي ډول جوړ سو. زه د 77 کمپنۍ نه مننه کوم چې زمونږ په پیشنهاد زمونږ د ولسونو او زمونږ د خلکو پیشنهاد دا و چې یو پل دې موږ ته جوړ شي. دا پل موږ دولتي طریقه غوښتم چې جوړ کړو، خو بیا دوی یو واده را سره وکړه چې موږ به دا پل جوړ کړو چې عملا تاسې دا پل ګورئ چې تقریبا د 2 لک ډالر شاوخوا 3 لک ډالر شاوخوا مصرف شوی، 120 متره طولې دی او ښه پاخه اساسي جوړ شوی. د دوی د انجینرانو د خولې نه چې د 50 کالو شاوخوا ګارانټي لري او د دې ترڅنګ 2 ولایتونه چې غور او دایکندي هم دی کولی شي په آینده کې دی او اوس هم د دغه پل نه غیر د دې نه چې د کجکي ولسوالۍ ولسونه استفاده کوي دوی هم استفاده کوي. د نوي پل تر جوړښت وړاندې د تختې پر پل د 3 ولایتي اوسیدونکو تګ راتګ کوي، خو اوس د نوي پل په جوړښت سره به نه یوازې د هلمند اوسیدونکي بلکې د روزګان او غور ولایتي اوسیدونکي هم ګټه واخلي. د دې ولسوالۍ ولسوال ملا عبدالرازق مظلومیار وایي په راتلونکي کې به له یاد پله څخه به د 3 ولایتو عاید په لاس راځي چې دا یوه لویه ګټه ده. ګټه د 2 ولایتو ده، د 3 ولایتو ګټه ده. اول د غور د ولایت خلک به پر دغه لار باندې به راځي، د روزګان ولایت خلک به پر دې سړک باندې پله باندې راځي چې ډنبر جوړ دی، پل ورته جوړ سو. د دغه پله عاید به په آینده کې د افغانستان نسل او ولسونه بېخوري او د افغانستان عسکرو او پولیسو اردو ملي ته به د دغه پله عاید دغو ته به تنخوا او عایشه نه پته ورکوي. د کجکي ولسوالۍ اوسیدونکي هم له نوي جوړ سوي پله څخه خوښ دي او زیاتوي د دې نوي پله په جوړښت سره به وکولی سي په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي. هغه پل خو اوس ډېر خراب شوی دی، د موټرانو هم نشي باید تېرېدلی، درون موټر خو بیخي نشتلی، د لنجر و د سپک موټران باید تېروي، هغه هم خالي د بار به نه وي ورسره. نو دا پل زموږ ډېر په ګټه تمام شوی دی. د دوی کور ودان چې دا پل یې راته جوړ کړي، دا خو بیخي ښه کار و. کجکي د هلمند هغه ولسوالي ده چې انګړ د دولت تر ولکې لاندې دی او نور ټول سیمې وسلوال طالبانو محاصره کړي چې دولتي اکمالات د هوا له لارې ترسره کیږي.